السلام علیکم. د فیسبوک د مونټایزیشن د کورس یا د دغه لړۍ نن دریمه ویډیو ده او په دغه دریمه ویډیو کې به نن موږ وایو په د فیسبوک په آی ډي کې ټو سټیپ چې دا ټو سټیپ څه کار کوي، ګټې څه دي او څنګه یې په خپله آی ډي کې لګولی سو. ټو سټیپ چې دی دا د دې مونټایزیشن د پروسې دا یوه برخه ده د آی ډي. ټو سټیپ چې کله په یو آی ډي کې آن سي د هغې لوکیشن فیسبوک مثال په 1500 ورځو کې کنفرم کوي. که چیرې تاسو ټو سټیپ نه وي ان کړی بغیر د ټو سټیپ څخه تاسو د آی ډي استعمالوي، هغه کیدای سي په میاشتو پورې وخت ونیسي. نو هر څوک چې غواړي د فیسبوک آی ډي لوکیشن یې ژر کنفرم سي په وی پی ان باندې، یعنی تاسو په افغانستان، پاکستان، ایران د لیبر ناست یاست په ان الیجیبل کنټري کې خو د فیسبوک څخه به روپۍ ګټئ، د فیسبوک څخه به آنلاین ارنینګ کوئ په څه خاطر د وی پی ان په ذریعه سره. نو دا شان ډیر اسانه دي. نن به موږ خپل آی ډي ته ټو سټیپ لګوو. د ټو سټیپ د هغې ترڅنګ د لوکیشن ترڅنګ ګټه دا هم ده چې دا ستاسو آی ډي 100% سکیور کوي، یعنی ټول هغه دغه چې دی هغه منیجمنټ یې ستاسو سره دی، هیڅوک به بیا د آی ډي نسي خلاصولی، یوازې او یوازې به د دې آی ډي کنټرول ستاسو سره وي. نو اول خو زه ستاسو ډیره مننه او شکریه ادا کوم چې تاسو ماته په یوټیوب کې دونې سپورټ راکوئ، یعنی زما سره قدم په قدم ولاړ یاست چې ستاسو دا تشویق لایک او کمنټ وي. نو انشاءالله نور به هم دغه پروسه غځوو، د فیسبوک کورس دا به کمپلیټوو، د دې څخه به وروسته بیا یوټیوب، همداسې ټیک ټاک، نورو شیانو ته به بیا د خیر سره ورځو. نو نور مو وخت نه نیسم، که په ویډیو کې معلومات و انفارمیشن و د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او یو لایک او کمنټ خو به خامخا کوئ. نور مو وخت نه نیسم، راځئ د موبایل و سکرین ته چې دغه مکمل پروسه درته وښیم. راځئ. ښه، نو دوستان د دې دپاره به تاسو لومړی راسئ فیسبوک ته. زه راځم فیسبوک خلاصوم. دا آی ډي ده پر دغه درې لاینه باندې به کلیک کوئ او کله چې پر درې لاینه باندې کلیک کړه دلته به پر دغه سیټینګ اینډ پرایوسي باندې کلیک کوئ. کله چې پر دې باندې هم کلیک کړه بیا به پر دغه سیټینګ اپشن باندې ورته کلیک کوئ. کله چې پر سیټینګ باندې کلیک کړه دلته به پر دغه سی مور ان اکاونټ سنټر پر دې باندې به کلیک کوئ. سیده کله چې مو پر دې باندې هم کلیک کړه نو دلته به لږ لاندې راسي او دلته به د پاسورډ اینډ سکیورټي پر دې باندې به کلیک کوئ. سیده پاسورډ اینډ سکیورټي په دې کې تاسو دلته پاسورډ چینجولی سئ، هغه کار موږ نه کوو، او دلته هغه لاګینونه معلومولی سئ چې څوک د موبایل ته لاګین سوي دي. او زموږ چې دی اوس کار دی د امابین د اپشن څخه ټو فیکټر اوتنټیکیشن یا ټو سټیپ ویریفیکیشن زموږ د دې سره کار دی. زه پر همدې باندې کلیک کوم. سیده کله چې پر دې باندې کلیک کړه دلته وایي څه شی ورلګوئ، زه وایم چې دغې آی ډي ته. سیده نو دا آی ډي به پسې کلیک کړم او مخ ته به ولاړ سم. دلته وایي مثال تاسو هغه پاسورډ ورکړئ، زه به پاسورډ ورکړم. ښه، نو ملګرو ما پاسورډ ورکړئ. دلته دغسې یو اپشن یې راوي، پاسورډ مې ورکړئ، بیا مې پسې نیکسټ کوئ. نو دلته زموږ چې دی زموږ د دغه دوی موږ ته ریکمنډ کړی د دغه اوتنټیکیټر ایپ چې دا موږ د ډیرو ذریعو څخه کولی سو، د واتساپ د لارې هم کولی سو چې واتساپ ته به کوډ ځي، د دغه نورو سیکیورټي کیز د دغسې هم کولی سو. خو موږ چې کوو موږ به څه کوو، موږ به دغه چې دا یو نړیوال شی دی، دا په پلی سټور کې ستا، دا یو ډېر خوندور اپلیکیشن دی، دا ټوله دنیا استعمالوي. اوتنټیکیټر ایپ دا به موږ استعمالو. پر دغه اولني باندې به کلیک کړي او دلته به بیا ورپسې نیکسټ کوو. سیده دا ورپسې نیکسټ کوم. دلته چې دی دلته یې موږ ته ګوره یو کوډ راکوي. سیده پر دغه کاپي کی باندې به کلیک کړي، دلته یې موږ ته یو کی راکړه. کومه کی راکړه؟ دا یعنی دا زموږ ټوله د ډیټا چې ده دا به بیا هلته ځي. اوس دلته به پر دغه کاپي باندې کلیک کوئ، دا توري به د ځان سره کاپي کوي. زه دا کاپي کوم او دا چې دی دا نیکسټوم. سیده دا چې مو کله کاپي کړه بیا به بره پر دا نیکسټ باندې ورته کلیک واخلي. کله چې مو پر دې باندې کلیک واصل دلته انټر کوډ. اوس به دا کوډ موږ د کومه ځای سره وړو دا به زه تاسو ته در وښیم. را به سئ و پلی سټور ته. کله چې پلی سټور ته رالاست ویډیو که ملګرو غټیږي په هغه به تاسو باک نه کوئ، ځکه چې زه تاسو ته سټیپ بای سټیپ ښیم چې بیا هم یو سټیپ هم پاتې سي بیا نو د دا ویډیو څه معنا. صحیح ده، تاسو به نه بور کیږئ. دلته به ګوګل پلی سټور ته راسئ او دلته به ولیکئ ګوګل اوتنټیکیټر. ګوګل اوتنټیکیټر چې ولیکئ دغه یو خپله د ګوګل د کمپنۍ د خوا څه دی، دغه یې شکل دی او دلته لیکلی دی ګوګل اوتنټیکیټر. دا زما سره انسټال دی، دا به تاسو انسټال کړئ. زه بیا اوپن کړم. کله چې مو اوپن کړئ پر دغه اډ کوډ باندې به کلیک کړئ. صحیح ده، اډ کوډ په یو ایمیل به ورته لاګین سئ او دلته به موږ دلته دوه اپشنه درکړي، یو کیو آر کوډ د لارې، یو د انټر کی د لارې. اوس موږ سره کیو آر نشته، هلته کیو آر هم راکوئ، خو د کیو آر د لارې زه ځکه رانلم چې دا وسا دی دا کیو والا
نو زه پر دغه انټر کی باندې کلیک کوم. د دواړو د لارې ډېر اسان کېږي. دلته وایي نوم ورکړئ. زموږ د فیسبوک نوم چې دی وصال جاني اوسي، یعنی دا فقط دا نوم د دې دپاره چې بیا ستاسو یوه غلط نه ځکه تاسو د نورو ځایو سم دلته کیان یږدئ د هر شي به نوم معلوموي. ما وصال جاني ورکړئ او دلته چې دی هغه کی به پیسټ کړئ. یا کومې کی چې تاسې کاپي کړي هغه به په دغه یور کی کې دغه کړئ انټر کړئ او دا به بیا ورپسې اډ آپشن کلیک کړئ. صحیح ده. دلته به دغه اډ ووهئ. کله چې دغه اډ ووهئ دلته به تاسو ته یو کوډ روان سي. ګوره دا اوس رینډم کوډ دی. دا دونې سکې ورسي چې دا په هرو 10 ثانیو کې یا په هرو 20 ثانیو کې دا کوډ چې دی دا بدلیږي. ګوره اوس چې دا کوډ د سره سي دا به موږ کاپي کوو او هلته چې په فیسبوک کې زموږ ته انټر کوډ غوښتی هلته به موږ پیسټوو. دا اوس ما کاپي کوي. راځم ډایرکټ د فیسبوک ته هغه ځای ته چې ول انټر کوډ. ښه نو ملګرو دا دی ما کوډ راواخیستی دغه ځای څخه او دلته مې پیسټ کوي. صحیح ده. او دلته بیا ورپسې دغه نیکسټ ووهم. کله چې دغه نیکسټ ووهمه دلته ماته وایي چې ستاسو هغه 2 سټیپ ویریفیکیشن چې کوم و هغه چې دی هغه آن سو. 2 سټیپ ویریفیکیشن یا 2 ایکټر انتیکیشن از آن. دا آن سو. نور زموږ دلته کار خلاص سو. بس خبره خلاصه سوه. دا چې کله بیا تاسو هر وخت دغه آی ډي چې بل ځای لاګین کوئ تاسو ته به بیا وایي کوډ راکوي. کوډ به تاسو خپل د دغه ځای څخه ورکوي. دغه کوډ به تاسو ورکوي. یعنی دې کې بیا تاسو کنفیوز نه سئ چې دا زموږ څخه کم کوډ غواړي یا پاسورډ غواړي، خو دا به ستاسو یاد دي چې ستاسو هر ځای بل څوک دا ستاسو آی ډي لاګین کوي د هغه څخه به دغه کوډ غواړي. نو دا خو جمیل دی. دا ستاسو سره پر جمیل خلاصوي دي. زما سره پر دغه جمیل باندې دی خلاص دا اکاونټ. ستاسو سره به پر جمیل نو دا کوډ ته تر تاسو تېره هېڅوک لاسرسی نشي درلودلی. نو ملګرو ملاویږو به په نوي ویډیو کې. اوس راکوي ما وصال خان ته اجازت. د الله په امان.